د مارکېټونو د تنظیم مدیر ملا عبدالغفار خطاب د معلوماتو له مخې د ښار په بېلابېلو ناحیو کې د ځینو اشخاصو لخوا هڅه کېدل ترڅو د رهایشي ملکیتونو څخه تجارتي استفاده وکړي چې د ښاروالۍ د مسؤلینو لخوا د پر وخت اقدام په نتیجه کې مخه ونیول سوه. همدارنګه ښاغلي خطاب وویل ټول هغه کسان چې د ښاروالۍ اصولو خلاف پر رهایشي ملکیتونو تجارتي تاسیسات جوړول سپارښتنه ورته وکړه چې تر دې وروسته باید یا د چاره ترسره نه کړي. دا د ونې وړ دی چې لښکرګاه ښاروال الحاج حافظ صدیق صاحب په هدایت او لارښوونه په ښار کې د خپل سرو او دې ته ورته کړنو مخه ونیول سي. د هلمند حوزوي لوی ریاست د 25 تنه ملکی خدمتونو کارکونکو کلنۍ ارزیابي په شفاف ډول ترسره سوه. د هلمند ولایت مقام کارکونکو چارو ریاست او اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو دفتر له لوري د حوزوي لوی ریاست د 25 تنه ملکی خدمتونو کارکونکو ارزیابي او کلنۍ پلان کاري پلان د اسنادو ته په کتو د مستقیم امرونو په شتون کې ترسره سوی چې ټول عالی وارزول سو. په دې کمیټه کې د ولایت مقام کارکونکو چارو ریاست استاذ محمد اسماعیل شیرزاد او د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو دفتر د ملکی خدماتو مرستیال ملا محمد ولی حاجي خان شامل و چې ارزیابي د یادو ادارو د مسؤلینو په حضور کې په پوره شفافیت ترسره سوه. د یادولو وړ ده چې دغه بستونو کې یو هم دوهم بس د مشاور، یو دریم بس 15 تنه اجران او 5 نورې عام مامورین و.